بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مولانا سجاد نعمانی صاحب چې د هند نیمې وچې لوی مفکر او داعی دی، الله ورته دجال او د دجالي فتنو په باره کې ډېر معلومات ورکړي، ډېر بصیرت الله ورته ورکړی. هغه په مختلفو بیانونو کې یوه خبره کړې، هغه دا خبره هم کړې چې زما دا خبرې د ډېرو احادیثو د آیاتونو نه راغستل شوي خبرې دي. مخکې د دې نه چې د هغې دا خبره د تاسو ته ذکر کم، د دغې دعوتګر مختصر غوندې تعارف به د تاسو ته پیش کړم. مولانا سجاد نعمانی صاحب یو نړیوال داعی دی، د مولانا منظور نعمانی صاحب فرزند او بچی دی، د سید ابوالحسن علي ندوي رحمه الله چې یو لوی عالم و مفکر تیر شوی دی، د هغې شاګرد دی، د پیر ذوالفقار نقشبندي نور الله مرقده چې ډېر مشهور پیر دی، د هغې مرید دی، او د دیوبند د دارالعلوم سره واسطه لرونکی عالم او دعوتګر دی، او د دریو لویو مرکزونو دارالعلوم امام ربانی، معهد امام ولی الله الدهلوي سرپرست، خانقاه نعمانیه مجددیه پیر و مرشد دی. دې شخصیت په مختلفو بیانونو کې دا خبره کړې ده کله چې د حق د غلبې وخت راشي، د الله د طرف نه یو پروژه شروع شي. مخکې د دې نه چې په دې پروژه باندې کار شروع شي، ټول خلک یو ځای او شریک ګرځي راګرځي، په هر مسجد کې، په هر ټولنه کې، په هر اجتماع کې، په هر بازار کې، په هر میله کې، په هر کور کې هیڅ پته نه لګي چې څوک حقیقي مؤمن او څوک منافق. خو چې کله د حق د غلبې وخت راشي، ټول هغه خلک چې د زړه دننه نه مؤمنان نه دي، برابره خبره ده چې پټګۍ په سر کړی وي، سپینې جامې اغوستې وي، چپنه یې اغوستی وي، ږیره یې پریښې وي، دارنګې د ملا صاحب، د قاري صاحب، د پیر صاحب، د حضرت صاحب، د شیخ صاحب، د خواجه صاحب، د مجاهد صاحب نوم په پروت وي، خو چې یقین د الله په ذات باندې زړه ته کوز شوی نه وي، د قرآن کریم په حقانیت باندې باور ونه لري، د اسلام رښتینوالی زړه ته کوز شوی نه وي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زړه ته نه وي کوز شوی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو د اتباع جذبه په زړه کې ونه لري، او د قرآن کریم سره د قوي تعلق، شوق او مینه ونه لري. ټول داسې خلک برابره خبره ده چې په کروڑونو ولې نه وي، په اربونو ولې نه وي، الله به د اسلام او د مسلمانانو د منځ نه وباسي، د کافر سره به په صف کې ودرېږي. په آخر کې به بیا ډېر لږ خلک حقیقي ایمان والا، صحیح مؤمنان، یقین والا خلک پاتې کېږي. دغه خلک به د اسلام او د ایمان جنډه پورته کوي، د دې خلکو په واسطه باندې به الله اسلام غالبه کوي، او په ټوله دنیا باندې به د انصاف نظام راځي. همدغه خلک به د مهدي آخر الزمان لښکر وي. عزتمندو، د دې خبرو نه مې مطلب دا دی چې موږ او تاسو سره دا فکرمندي پیدا شي چې آیا زموږ د اسلام سره تعلق کم تعلق دی؟ حقیقي تعلق هم د اسلام سره دی که نه یو رواجي تعلق نه دی؟ آیا ایمان په باره کې موږ او تاسو فکر کړی که نه دی کړی؟ د قرآن کریم سره د محبت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت، د هغې د سنتو اتباع شوق زموږ په زړه کې شته که نشته؟ او که داسې نه وي، خدای ناخواسته موږ به په هغه ډله کې راشو چې کوم ډله د ظلم تر څنګ ولاړ وي، چې هغه د دجال ډله ده، هغه د دجالانو ډله ده. الله دې موږ تاسو د داسې انجام او د داسې عاقبت نه وساتي.